بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده یا که عین وزن فعل جمع و فعل مؤنث باشد در صفت بعد کسره گردد چون بیز جمع بیضاء و حیکا در اسم واو شود بقاعده سیوم. پرونی سبق کې علامه صاحب یو څو قواعد ذکر کړي وو چې په د هغو څخه یوه قاعده د عدل او عصب وه، دویمه قاعده د قائل او بائع وه، درېیمه قاعده د شرائف او څلورمه قاعده د دعاء او پنځمه قاعده د یدعیان او تدعیان. پنځمه قاعده د زوربا او محاریب والا وه. شپږمه کومه قاعده د الف زائده یعنی د حبلیان او حبله یاد. نون با باقی قواعد د معتلو ذکر شي. نو علامه صاحب ذکر کوي قاعده یا کې عین وزن فعل جمع و فعل. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان قسم دوم در صرف مثال تر دې ځي پورې پنځه خبرې ذکر کول دي. اول قاعده د بیز او حیکا به ذکر کی. دویم قاعده د کینونتون به ذکر کی. دریم یو فایده به ذکر کی. څلورم قاعده د جوارن به ذکر کی. پنځم قاعده د دنیا او علیا به ذکر کی. اول نمبر خبره قاعده د بیز او حیکا. د دې قاعده د تفصیل نه مخکې یو تمهید پیژندل ضروری دی. تمهید دا دی چې فعل وزن دا په درې د وزن په اعتبار سره دا په درې قسمه دی. یو ته وایي فعل اسمی، دویم ته وایي فعل صفتی او دریم ته وایي فعل تفصیلی. فعل په څو قسمه دی؟ درې. یو فعل اسمی، دویم فعل صفتی، دریم فعل تفصیلی. فعل اسمی چاته ویل کیږي؟ فعل اسمی دا هغه وزن ته ویل کیږي یا هغه اسم ته ویل کیږي چې د فعل په وزن باندې وي او د یو سیز نوم وي. د یو سیز څه وي؟ نوم وي. صحیح شو. دویم موږ سره فعل صفتی. فعل صفتی د هغې ته ویل کیږي چې د فعل په وزن باندې وي. هغې کلمې ته ویل کیږي چې چا په وزن وي؟ فعل په وزن باندې وي خو دلالت په څه باندې کوي؟ په صفت باندې. په هغې کې معنا د صفت پرته وي. دې ته څه ویل کیږي؟ فعل صفتی. او دریم دی فعل تفضیلی. فعل تفضیلی د هغې کلمې ته ویل کیږي چې د فعل په وزن باندې وي او دلالت کوي په زیادت باندې. دلالت په څه باندې کوي؟ زیادت باندې دلالت کوي. دې ته څه ویل کیږي؟ فعل تفضیلی. اوس راځه قانون ته. نو د قانون نوم دی د بیز او حیکا والا قانون. او قانون مشتمل دی په درې صورتونو باندې، په درې شقونو باندې، په درې جزونو باندې. اولنی جز د قانون دا دی
چې هر هغه جمع چې د فعلن په وزن باندې وي او د هغې په عین کلمې کې یا واقع وي نو د دغې یا نه ما قبل چې کومه ضمه ده دغه په کسرې سره بدلول واجب دي. نو د دې یا نه ما قبل چې کومه کسره ده دا په چا سره بدلیږي؟ په ضمه ده، هغه په چا سره بدلیږي؟ کسرې سره. لکه بیزون، بیزون دا څنګه دی اصل کې؟ بوی زون د فعلن په وزن دی او جمع ده، یا واقع شوه د فعلن په عین کلمې کې ما قبل ضمه په چا سره بدله کړه؟ کسرې سره. دویم جز د قانون دا دی چې هر هغه کلمه، دویم صورت د قانون دا دی کله چې یا د فعله صفتی په عین کلمې کې واقع شي نو دغه یا ما قبل ضمه هم په کسرې سره بدلول واجب دي. فعله صفتی خو مو پېژندو اوس، کله چې د فعله صفتی په عین کلمې کې څه واقع شي؟ یا واقع شي نو د یا نه ما قبل چې کومه ضمه ده دا هم په کسرې سره بدلول څه دي؟ واجب دي. لکه مثال یې څنګه دی؟ بیضا، بیضا خو دغه دی که نه حیکا دی. حیکا، حیکا اصل کې څنګه دی؟ حیکا دی. حیکا د فعله په وزن دی او صفت دی، په صفت باندې دلالت کوي، معنا د صفت پکې پرته ده. په ناز و نخرو سره تلل هغې ښځې ته ویلی کېږي چې په ناز و نخرو سره ځي. اوس حیکا په وزن د فعله صفتي دی نو په عین کلمې کې څه واقع شو؟ یا واقع شو. نو چې یا واقع شوه نو ما قبل ضمه بدله په چا سره شو؟ کسرې سره. نو څه درې جوړ شو؟ حیکا. د قانون دریم جز دا دی چې کله د فعله اسمی په عین کلمې کې یا واقع شي نو دغه یا د میعاد قانون د وجې نه په واو سره بدلول واجب دي. میعاد قانون د وجې نه په چا سره بدلول؟ واو سره. او اسم تفضیل دا حکم د چا لري؟ د فعله اسمی. او اسم تفضیل په حکم د چا کې دی؟ فعله اسمی. یعنی که د اسم تفضیل په عین کلمې کې د فعله اسم تفضیل په عین کلمې کې څه واقع شو؟ یا واقع شو نو دغه یا به هم د میعاد قانون د وجې نه په چا سره بدلیږي؟ په واو سره. لکه مثال دی توبه. توبه اصل کې څنګه دی؟ طیبه. نو چې طیبه دی د فعله اسمی په عین کلمې کې څه واقع شو؟ یا واقع شو. نو چې یا واقع شوه د میعاد قانون د وجې نه د یا بدله په چا سره شو؟ واو سره. نو څه درې جوړ شو؟ توبه. دغه شان کوسه اصل کې کوی ساوه. صحیح دی. راځه لاندې قانون ته علامه صاحب فرمایي قاعده یا کې عین وزن فعل جمع، یا چې په عین کلمې د وزن فعل په وزن د فعل جمع کې و فعل مؤنث یا واقع شي په عین کلمې د فعل مؤنث باشه د فعل مؤنث کې وي در صفت بعد کسره. در صفت دلته واو لیکلی شوی دی، واو په کار نه دی. د صفت نه وروسته در صفت بعد کسره په صفت کې بعد کسره ګرده نو په دغې فعلن او فعله صفتی کې صحیح شو. دغه یا به وروسته د چا نه ګرځي؟ کسرې نه. دو جزونه یې ذکر کړ درته. اولنی جز عین وزن فعلن جمع چې یا واقع وي په عین کلمې د فعلن جمع کې. او دویم جز و فعل مؤنث باشد او یا واقع وي په فعل مؤنث کې در صفت بعد کسره ګرده نو په صفت کې بعد دغه د فعل مؤنث صفتی
کې به دغه یا بعد کسره ګردد پس د کسرې نه ګرځي یعنی ما قبل ضمه په کسرې سره په دې دوانو صورتونو کې بدلولی شي چون بیزون جمع بیضا لکه بیزون دا جمع د بیضاء د بیزون اصل کې بوی زن وحیکا او حیکا په اصل کې حوی کاو دریم صورت در اسم واو شود بقاعده سیوم او په اسم کې به د فعل اسمی کې که واو واقع شو نو دغه واو به د میعاد القانون د وجې نه په چا سره بدلېږي نو دا دریم جز ذکر کوي علامه صاحب در اسم په اسم کې واو شود دا قانون بدلېږي په واو سره دغه وا یا بدلېږي په واو سره بقاعده سیوم د دریم قانون د وجې نه او اسم تفضیل را حکم اسم دادا آند او اسم تفضیل را حکم د چا ورکړی شوی اسمی فعل اسمی د فعل تفضیلی حکم پشان د فعل اسمی دی یعنی دغه یا به په واو سره بدلیږي پکې اسم تفضیل را حکم اسم دادا آن حکم د اسم ورکړی شوی دی چون توبا و کوسا لکه توبا و کوسا مؤنث اطیبو و اکیسو دا توبا و کوسا مؤنث د چا دی اطیبو او اکیسو دی قاعده واوی عین فعلولة مصدر یا شو چون کینونة دویم نمبر خبره څه قاعده ده کینونة د قاعده خلاصه دا چې هر هغه مصدر چې په وزن د فعلولة وي د هغې په عین کلمې کې واو واقع شي نو دغه واو په یا سره بدلول واجب دي لکه کینونة اصل کې څنګه کونونتن د فعلولتن په وزن باندې دی او مصدر دی او عین کلمې کې څه واقع شو واو نو بدل په چا سره شي په یا سره نو څه درې جوړ شو کینونتن نو دا دریم نمبر قاعده دا دویم نمبر خبره او قاعده علامه صاحب ذکر کوي چې قاعده واو عین فعلولتن مصدر واو د عین د فعلولة مصدر یا شود یعنی واو واقع وي په عین کلمې د فعلولة مصدر کې نو دغه به یا شود یا کېږي چون کینونة لکه کونونة فایده صرفیان در تقریر این قاعده بسیار تطویل کرده آن اصل کینونة کیونونة بر آورده به قاعده سیدون فایده در صرفیان در تقریر این قاعده دریم نمبر خبره څه وه فایده نو دا فایده علامه صاحب په دې باره سره ذکر کوي چې فایده صرفیان در تقریر این قاعده د فایدې نه مخکې دې خبرې ته سوچ کړئ چې کینونتن په اصل کې اختلاف دی یو مسلک پدې کې د بصریانو دی دویم مسلک د کوفیانو دی بصریان فرمایي چې کینونتن په اصل کې کیونونتن و کیونونتن واو او یا یو ځای جمع شول اول پکې ساکن و نو واو بدل که په یا سره او یا په یا کې مدغم کړله د سیدون قانون د وجه نه صحیح شو او دویم مسلک د کوفیانو دی کوفیان ذکر کوي چې کینونتن اصل کې کونونتن و صحیح شو په کاف باندې څه وه ضمه وه نو دغه د کاف ضمه دم بدله په فتحې سره کړله دې دپاره چې د دې مصدر د نورو مصادرو ذوات الیا سره موافقت راشي په شان د قیلولتن نو چې ضمم په فتحې سره بدله کړله نو څه درې جوړ شو کونونتن بیا چې کونونتن شو نو واو واقع شو په عین کلمې د مصدر د فعلولتن کې نو واو بدل په چا سره شو په یا سره نو څه درې جوړ شو کینونتن صحیح شو او بصریانو څه ویلي چې اصل کې کیونونتن واو په یا سره بدل شو بیا یا په یا کې مدغم کړی شو د سید القانون د وجې نه او بیا په دې کې دغه دویمه یا د تخفیف د وجې نه څه کېږي حذف کېږي نو دویمه یا د تخفیف د وجې نه حذف کړله نو څه ترې جوړ شو
کینونتو دا د بصریانو مسلک دی. اوس علامه صاحب فائدہ صرفیان در تقریر این قاعده مقصد د علامه صاحب په دې فائدې سره ترجیح ورکول دي مسلک د کوفیانو لره او رد کول دي په مسلک د بصریانو باندې. ترجیح ورکول دي مسلک د چا لره؟ کوفیان. او رد کول دي په مسلک د چا؟ بصریانو. علامه صاحب فرمای کم علماء کرام چې فرمای چې کینونتن اصل کې کی و نونتن و بیا دغه یا د سیدون قانون د وجې نه واو بدل په چا سره شو؟ یا سره شو. بیا یا په یا کې مدغم کړلی شوله. بیا دا دویمه یا د تخفیف د وجې نه حذف کړلی شوله. دا اسې بې ځایه خبره اوږدول دي. صحیح دی؟ وایي صحیح خبره همغه ده چې ما درته کینونتن قاعدې کې ذکر کړله ومینې کړه. صحیح شو؟ نو علامه صاحب فرمایي دا دریم نمبر خبره فایده ذکر کوي چې فایده صرفیان صرافو حضراتو بصریانو در تقریر این قاعده په بیان د دې قاعدې کې بسیار تطویل کردان، ډېر اوږدوالی کړی دی بغیر د فایدې. و اصل کینونتن کی و نونتن بر اورده او اصل د کینونتن کی و نونتن رایستلی دی. بقاعده سیدون واو را یا کرده او بیا د سیدون قانون د وجې نه واو بدل کړی دی په یا سره حذف کرده ان. بیا دغه دویمه یا د تخفیف د وجې نه څه کړې ده؟ حذف کړې ده. وایم و تحقیق همونس کې گفتیم. وای ګوره طالب جانه تحقیق همغه دی چې درته ومې ویلي چې اصل کې څنګه دی؟ کو کینونتن اصل کې څنګه دی؟ کو نونتن. صحیح دی؟ او بیا دا کونونتن په اصل کې څنګه؟ کو نونتن. قاعده یا بر وزن فاعل و مفاعل و اشباهیان اگر معرب باللام یا مضاف شد. څلورم نمبر خبره سوا قانون د جوارن والا. د قانون نوم دی د جوارن او د قانون خلاصه دا ده چې هر هغه کلمه چې هغه د افاعلو یا مفاعلو په وزن سوری وي، هر هغه کلمه چې هغه د افاعلو یا د مفاعلو په وزن سوری باندې وي او د دې کلمې په لام کلمه کې یا راغلی وي. لام کلمه کې څه واقع وي؟ یا. نو په دې کې درې صورتونه دي. نو په دې کې څو صورتونه دي؟ درې. هر هغه کلمه چې په وزن د چا وي؟ په وزن سوری د فاعل و مفاعل وغیره وي او په لام کلمې کې یا راغلی وي. نو په دې کې درې صورتونه دي. اولنی صورت که دغه کلمه معرب باللام یا مضاف وه نو په حالات رفعی او جری کې دغه یا څنګه کولی کېږي؟ ساکن کولی شي. که دغه کلمه معرب باللام وه دا فاعل و مفاعل والا چې لام کلمې کې یا وي، که دغه کلمه معرب باللام وه نو په حالات رفعی او جری کې به دغه کلمه د دې کلمې په آخر کې چې کومه یا ده دا به څنګه کولی شي؟ ساکن کولی شي. لکه الجواری. صحیح دی؟ جواری د چا په وزن دی؟ مفاعل په وزن سوری. په عین کلمې کې څه واقع دی؟ نه په لام کلمې کې څه واقع ده؟ یا واقع ده. چې یا واقع ده او په حالات رفعی کې دی او په دې باندې الف لام داخل دی. چې په الف لام داخل دی نو اوس به موږ دا یا څنګه کوو؟ ساکن کوو. دا اولنی صورت دی. دویم صورت په دې قاعدې کې دا دی، د قاعدې دویم صورت دا دی که دغه کلمه معرب باللام نه وه یا اضافت بلې کلمې ته نه وشوې نو په حالات رفعی او جری کې دغه یا حذف کیږي او عین کلمې ته څه ورکولی کېږي؟ تنوین. په حالات چې کله دا کلمه معرب باللام نه وي یا یې څه نه وي شوې؟ اضافت نه وي شوې نو په حالات رفع جری کې یا حذف کیږي او عین کلمې ته څه ورکولی کېږي؟ تنوین ورکولی کېږي. لکه جوارن. جوارن اصل کې څه دی؟ جواریو. نو یا حذف شوله،
حالات رفعي کې دی عین کلمې ته څه ورکړلی شو تنوین نو څه ترې جوړ شو جواهرین او دریم صورت دا دی چې په حالات نسبی کې مطلقاً دغه یا مفتوح ویلی کېږي په حالات نسبی کې مطلقاً یا باندې څه ویلی کېږي فتح ویلی کېږي یا به په خپل حال باندې باقي پرېښودلی کېږي او څه به پرې ویلی کېږي فتحه مطلقاً نه مراد دا دی که دا په دې باندې الف لام راغلی وي او که نه وي راغلی اضافت شوی وي او که اضافت نه وي شوی په دې ورسېدی لکه رأیت الجواری یا رأیت جواریکم یا رأیت جواری یا په دې ورسېدی راځئ لاندې قاعدې ته قاعده یا بر وزن افاعل و مفاعل یا دا یا بر وزن افاعل و مفاعل دا عبارت د خوندور نه لګي دا عبارت چې داسې شي یا در آخر وزن افاعل و مفاعل بیا عبارت لګي صحیح دی دا بر وزن په وزن د افاعل دې څه معنا هم نه جوړېږي صحیح معنا صحیح دی یا در آخر وزن افاعل و مفاعل یا چې کله واقع شي په آخر د وزن د افاعل و مفاعل و اشباه آن او دې په شان نورو مثالونو کې و اشباه آن دې نه څه مراد دي نو عام صراف ذکر کوي اشباه نه مراد صيغه د جمع منتهى الجموع ده هر هغه کلمه ده چې هغه په وزن د چا وي جمع منتهى الجموع وي دغه په لام کلمې کې یا واقع وي نو داتې مراد دي صحیح دی خو مفتی رفیع عثماني صاحب ذکر کوي چې اشباه آن مراد هر هغه کلمه ده چې د هغې په آخر کې یا ما قبل مکسور وي چې د هغې په آخر کې څه وي یا ما قبل مکسور وي یا وي او ما قبل ترېنه څه وي کسره راغلي وي نو دا دینه مراد دي و اشباه آن اگر معرب باللام اگر معرب باللام دا ولنی جز د قاعدې صورت اگر معرب باللام یا مضاف باشد کچېرې دغه کلمه چې په وزن د فاعل و مفاعل وي که دغه کلمه معرب باللام وي یا مضاف باشد یا څه وي دا کلمه مضاف وي در حالات رفع و جر ساکن شود نو په حالات رفع و جری کې دغه یا ساکن کېږي چون هذه الجواری لکه هذه الجواری د حالات رفعی او د الف لام مثال دی و جواریکم د حالات رفعی مثال دی د اضافت و مررت بالجواری و جواریکم و دربی لام و اضافت دویم صورت و دربی لام و اضافت او بغیر د لام او د اضافت نه چې دا کلمه بغیر د څه نه وي بغیر د الف لام نه وي او بغیر د چا نه وي اضافت نه وي الف لام هم پې داخل نه وي او اضافت هم نه وي شوي نو په دې صورت کې به څه کېږي و یا به حذف کېږي و دربی لام او بغیر د لام کلمې نه د دې کلمې و اضافت او بغیر د اضافت نه محذوف شوه دغه یا محذوف کېږي و تنوین به عین ملحق شوه او تنوین به په عین کلمې پورې څه کېږي ملحق کېږي عین کلمې ته به تنوین ورکولی کېږي چون هذه جوار لکه هذه جوار اصل کې څنګه او جواری یو و مررت بجوار او مررت بجواهر جواری ین حالات جری مثال دی و در حالات نسب مطلقاً دریم صورت څه و چې په حالات نسبی کې به مطلقاً یا مفتوح ویلی کېږي نو هغه درته ذکر کوي ور در حالات نسب مطلقاً مفتوح می آیت او په حالات نسبی کې دغه کلمه مطلقاً مفتوح می آیت مفتوح راځي مطلقاً نه مراد که حاله هغه وي د الف لام وي او پکې نه وي که اضافت شوی وي او که اضافت نه وي شوی چون رأیت الجواریه لکه رأیت الجواریه و رأیت جواریه رأیت الجواریه مثال د هغې کلمې ده چې معرب باللام ده او حالات نسبي کې
او رأیت جواریه چې معرب بلا نه ده، حالات نسبی کې واقع ده. خو دا جواریه جوارین دا منصرف دی که غیر منصرف دی؟ دا خو صيغه د جمع منتهى الجموع ده، او صيغه د جمع منتهى الجموع خو دا څه ده؟ منصرف وي، یو غیر منصرف وي، یو قوي سبب د غیر منصرفیت پکې موجود دی. نو په دې باندې تنوین څنګه راځي؟ نو په دې کې د علما کرامو دوه مسلکه دي، دوه مذهبه دي. بعض یوه ډله د علما کرامو فرمایي چې د جوارین دې په شان چې څومره مثالونه راځي نو دا څه دي؟ منصرف دي. څه دي دا؟ منصرف دي. چې منصرف دي نو هغوی فرمایي چې د جوارن په اصل کې جواریون، اصل کې څنګه و؟ جواریون. چې جواریون و نو یا باندې ضمه ثقیله وه، دغه م وغورځو. چې ضمه م وغورځوله، اوس اجتماع ساکنین راغی په منځ د یا او د چا کې؟ تنوین کې. نو یا م وغورځوله، تنوین ما قبل ته لاړه، څه ترې جوړ شو؟ جوارن. صحیح شو؟ نو په دې کې چې دا کم تنوین دی دا د انصراف دی. صحیح شو؟ او بعض علما کرام بیا نور دي، هغوی فرمایي چې نه، د جوارن کې چې دا کم تنوین دی دا تنوین عوضی دی، دا کلمه غیر منصرف ده. کلمه څه ده؟ غیر منصرف ده. هغوی فرمایي چې جوارن اصل کې دی جواریو. څه دی؟ جواریو. نو یام د آخر نه حذف کړله، چې یام د آخر نه د یا باندې ضمه ثقیله وه، یام حذف نه کړه، یا باندې ضمه څه وه؟ ثقیله وه. نو دغه ضمم حذف کړله. چې ضمم حذف کړله یا کسره حالات جری کې ضمه او کسره هم ته حذف کړله، نو د دې ضمې او د کسرې په بدل کې په عوض کې څه راوړه؟ تنوین راوړه. څه راوړه؟ تنوین هم راوړه. چې تنوین هم راوړو، اوس چې دی څه راغی؟ اجتماع ساکنین راغی په منځ د یا او د تنوین کې. یا خو مخکې ساکن کړی وه، نو اوس اجتماع ساکنین راغی په منځ د چا کې؟ د یا او د تنوین کې. چې اجتماع ساکنین راغی یا هم حذف کړله، نو دې نه څه جوړ شو؟ جوارن. په دې ورسېدی. جوارن بعض علماء کرام فرمایي چې دا جوارن دا منصرف نه دی، بلکې څه دی؟ غیر منصرف دی. اولني مسلک باندې پوه رسېدی چې غیر منصرف دی. نو بیا په دې کې چې وایي دا کم تنوین راغلی دا د انصراف نه دی، دا تنوین عوضي دی. څه رقم عوضي دی؟ هغوی فرمایي چې دا جوارن اصل کې جواریو دی یا جواریي دی. صحیح شو؟ نو په یا باندې ضمه او کسره څه وه؟ ثقیله وه، درنه وه. چې ثقیله وه نو دغه ضمه او کسره هم ترېنه حذف کړه، یدي په عوض کې هم څه راوړه؟ تنوین راوړه. چې اوس هم دا تنوین هم دې دپاره راوړه چې د یا د حذفیت علت موجود شي. صحیح شو؟ چې تنوین هم راوړه، اوس څه راغی؟ اجتماع ساکنین راغی په منځ د چا کې؟ د یا او د تنوین کې. چې اجتماع ساکنین راغی نو یا هم څه کړله؟ حذف کړله. نو څه جوړ شو؟ جوارن جوړ شو. تنوین ما قبل ته لاړه. صحیح شو؟ جوارن شو. نو اوس چې په دې کې دا کم تنوین دی دا تنوین عوضي دی، تنوین د انصراف نه دی. کلمه اصل کې څنګه ده؟ منصرف ده، غیر منصرف ده. صحیح شو؟ په دې کې وروسته افاداتو کې بیا بحث هغه کې دا څه نومې دی خاتمې کې یو بحث بل هم شته غواشن کې. نو دا قاعده واو لام فعل بالضم در اسم جامد یا شود و در صفت بحال خود ماند و اسم تفضیل حکم اسم جامد دارد. پنځم نمبر خبره څه وه؟ قاعده د دنیا او علیا والا قاعده. قاعده مشتمله په دوه جزونو باندې ده. اولنی جز دا دی چې هر هغه کله چې واو واقع شي په لام کلمې د فعل اسمی کې، کله چې واو واقع شي په لام کلمې د چا کې؟ فعل اسمی کې، نو دغه واو په یا سره بدلول واجب دي. لکه دنیا، دنیا اصل کې څنګه؟ دن وا.
نو واو واقع شو په لام کلمې د فعل اسمی کې بدل مو چا سره کړ یا سره او تاسو خو مخکې نه دا خبره اورئ چې فعل اسم تفضیلي حکم د چا لري فعل تفضیلي حکم د فعل اسمی لري کف د فعل تفضیلي په لام کلمې کې واو واقع شي نو دا به په چا سره بدلیږي په یا سره که د فعل اسمی په لام کلمې کې واو واقع شي نو دا واو به په چا سره بدلیږي په یا سره بدلیږي د فعل اسمی په شان دی صحیح دی او د فعل صفتی کې دغه واو په خپل حال باندې باقی پاتې وي دا بدلیږي نه صحیح دی فعل صفتی کې واو په خپل حال باقی پاتې وي او دویم صورت د قاعدې دا دی جز د قاعدې که د فعل اسمی په لام کلمې کې یا واقع شي نو دغه یا په واو سره بدلول واجب دي کله چې د فعل مخکې فعل اوس دی فعل په فتحې د فا سره کله چې د فعل اسمی په لام کلمې کې څه واقع شي یا واقع شي نو دغه یا په واو سره بدلول څه دي واجب دي لکه تقوا تقوا اصل کې څنګه دی تقیا صحیح شو تقیا او د فعل اسمی په لام کلمې کې څه واقع شو یا واقع شو چې یا واقع شو نو بدل په چا سره شو اولنی کې واو دی فعل اسمی کې واو دی واو بدلیږي په یا سره او په فعل اسمی کې چې دی یا بدلیږي په چا سره په واو سره نو دا قاعده علامه صاحب ذکر کوي چې واو لام فعل بضم واو دا ولنې جز د قاعده واو د لام د فعل بضم یعنی فا کلمې باندې څوي ضمه در اسم جامد یا شوت په اسم جامد کیا کیږي په فعل اسمی کې و در صفت به حال خود معنی دا په صفت کې په فعل صفتی کې دغه واو په خپل حال باندې باقی پاتې کیږي لکه غصوا لاندې مثال ورکړی دی صحیح دی و اسم تفضیل حکم اسم جامد دار دا و اسم تفضیل دا حکم د اسم جامد لري یعنی په دې کې هم کوا په لام کلمې د فعل اسم تفضیلی کې واقع شو بدلیږي په یا سره چون دنیا و علیا لک دنیا او علیا دنیا اصل کې څنګه او دن وا واقع شو د فعل اسم په لام کلمې کې بدل په یا سره و علیا اصل کې علوا او یا بدل شو په چا سره واو بدل شو په یا سره دویم صورت د قاعده و یا لام فعل بالفتح واو شو چون تقوا کواو د لام کلمې د فعل یا د لام کلمې د فعل اسمی کې واقع وان دغه یا په چا سره بدلی نو علامه سیدا جز درته ذکر کوي چې و یا لام او یا لام د فعل بالفتح په فتحې د فا کې واو شو د بدلیږي په چا سره یا واقع شي په لام کلمې د فعلا کې بالفتح یعنی په فا کلمې باندې څه وي فتحه وي واو شو دغه واو بدلی دغه یا بدلیږي په واو سره چون تقوا لکه څه شي تقوا اصل کې څنګه تقیا دا تقیا کې دغه تقیا اصل کې ګوره وقیا دغه تا بدل د چا نه راغلی د واو نه راغلی د وقا یقی بس دی